را کامل ایمان کړه. په شیدو کچیري د زمزم اوبه هم ګډې کړې نو دا بیا خالص نه پاته کیږي، یعنی دا هم په دوکه کې راځي. دغه کامیابي دا مونږ صالحان کړه، دغه کامیابي دا را کامل ایمان. د خپل مور و پلار احترام کوئ، دا به ستاسې اولاد ستاسې احترام. یا الله مونږ صالحان کړه، دغه کامیابي دا مونږ صالحان کړه. د طاقت ضرورت هلته پیښیږي چې کله ته د یو چا سره بد کول وغواړې، که نه په دنیا کې د هر څه اصلولو دپاره ستا حسن اخلاق ستا عمل دا زړونه مو صفا په کوم ځای کې چې د لالچ بازار عام سي، په هغه ځای کې د رشتو ښارونه ویران پاته سي، که هغه رشتې نسبي وي او که دوستي. یا الله مستغولمان کړه، دغه کامیابي دا مستغولمان کړه. ته کله صحیح وې سم وې دا څوک نه یادوي، لیکن ستا غلطي د هېچا څه نه ویرېږي. اشته ته څوک نه ګوري، بس چې کوم غلط و په هغه پسې ټول الله 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 را کامل ایمان کړه. یا کله چې ستا حالات ښه سي، ته څه پیدا کړې، نو بیا ډېرې رشتهدارۍ جوړ سي. هر سړی د سره خپلوي کوي، تر دې چې هغه خلک هم ستا سره خپلوي شروع کړي کومو خلکو چې د دې د مخه تر قبر دغه کامیابي دا وخوف امید د غیرونه ستل غلط یقین. که چیرې ته دنیا فتح کول غواړې نو په خپله لهجه کې نرمي پیدا کړه، ځکه د لهجې اثر د الفاظ څه زیات. یقین غلط یقین زړونه مو روښان کړه. یا الله زړونه مو روښان. زه ښه یم او که بد په دې نه یم خبر، او پردي خلک نور خلک چې زما په عقله کومه رایه ساتي پر هغه یقین هم نه ساتم، لیکن دومره ضرور پیژنم چې کله هم ما د چا بد نه دی غوښتلی، نه د چا بد غواړم، او دا نه غواړم چې الله دې د هغه خلکو سره بد وکړي کم خلک چې زما سره د حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله سره یو چا پوښتنه وکړله چې ستا په نیز باندې رښتینی سوداګر رښتینی تجار ښه دی که هغه عبادت کوونکی چې د عبادت په فکر کې هر څه پرېږدي. حضرت امام ابراهیم نخعی رحمه الله په جواب کې ورته وفرمایله چې زما په نیز باندې رښتینی تجار زیات محبوبه دی تر هغه چا چې هر څه یې پرېښي وي په عبادت کې مصروف وي، ځکه رښتینی تاجر هر وخت کې د شیطان سره په مقابله او په جهاد کې وي. کله هغه شیطان کوشش کوي چې دی په ناپ تول کې کمی وکړي، کله شیطان کوشش کوي چې دی درواغ ووایي، دی دوکه ورکړي او دی دولمبري وکړي، نو هر وخت کې رښتینی تاجر د شیطان سره په مقابله کوي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. کامل ایمان کړه یا الله، را کامل ایمان کړه یا الله، مونږ صالحان کړه دغه کامیابي دا مونږ صالحان کړه دغه کامیابي دا مونږ صالحان کړه دغه کامیابي